کوم مال او دولت چې ته لرې او ته په نازېږې یا ته غرور ورباندې کوې یا ته لویي ورباندې کوې یا ته فخر ورباندې کوې ته په دې پوه سه چې دا مال دا دولت دا ستا سره همیشه نه دی دا مال دا دولت دا د لویي شی نه دی دا د کبر ذریعان باید سړی نه وګرځي دا د ځان د هلاکت ذریعه باید سړی نه کړي جوړه بلکې دا مال دا دولت دا باید سړی د خپل د کامیابۍ ذریعه جوړه کړي د دنیا او د آخرت د لوړوالي ذریعه یې جوړه کړي بدبختانه نن چې ما او تا ته خدای پیسې راکړي ما او تا کوم چې منه کو څومره غرور په موږ کې پیدا سي څونه لویي په موږ کې پیدا سي څونه عجب وي بیا د چا سره خبره کول مو زړه نه غواړي چې کوو بیا په کوم انداز به دې کو ګورئ دا به یو نادانه سړی دا به ناپوه سړی وي کوم انسان چې په مال باندې غرور کوي په مال باندې کبر کوي د مال یا د پیسو په ذریعه باندې پر انسان باندې ځان لوړ بولي یا تفاخر کوي یا عجب کوي دا سړی خپل ځان په لوی لاس د هلاکت سره مخامخ کوي ستا د ژوند تجربه ده ته په خپل ژوند کې وګوره څومره انسانان سره کم وه کم حال ته الله ورسو څونه مالدار و څونه پیسې یې درلودې څونه دولت یې درلودې هغوی الله د ځمکې سره سم کړه اوس د بل په مزدورۍ کې دي د بل در لاس لاندې دي او بل چاته احتیاج دی نن چې تا الله سبحانه وتعالی د دوی پر ځای ودرولې تا مخکې څه کول ته د بل مزدور نه وې تا د بل مزدوري نه کول تا پر ځان باندې خوله نه تویول ستا لاسونه تڼاکې نه وه نن چې الله پاک جل جلاله ته ونازولې تا ته یې هستي درکړل تا ته یې مال درکړي دغه مال ګوره د ځان د هلاکت ذریعه مه جوړو دا د کبر ذریعه مه جوړو کبر سه الله پاک جل جلاله ډېر بد کیږي دا مال دا د ځان دپاره سایه جوړ کړه هغه ورځ چې لمر په یوه نیزه ولاړ سخته ورځ وي انسانان په خلو کې وي څوک در بجلکو په خلو کې ډوبي څوک در زنګونو ډوبي څوک در نامه ډوبي او څوک در دا غاړې پورې ستا دپاره دغه مال هلته یو سایه او سکون ذریعه جوړېدلی سي ته جوړه که حدیث کې راځي عجیبه روایت دی دا مال دولت دا ختمیږي دا ژوند تیریږي په دغه یوه روایت که ما او ته عمل وکړو زما او ستا دپاره د دنیا او آخرت کامیابي ده خاص کر روژه هم را روانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امرئ هر کس د قیامت په ورځ د خپلې صدقې او خیرات په سایه کې به وي بل روایت کې راځي د قیامت په ورځ په میدان حشر باندې پر یو څو کسانو باندې داسې ورځ غوندې سایه وي لکه پر انسان چې په دنیا کې موږ تاسې وینو چې ورځ راسي سایه جوړ کړي لمر پټ کړي هوا برابره کړي د قیامت په ورځ باندې چې لمر پر یوه نیزه او خلک په ډېر سخت حالات کې انسانان ډېر په مشکلاتو کې ډېر د خوف او د وحشت حالات وي هلته بعضې کسان دا رقم وي چې د دوی پر سرو باندې د سایوان په شکل باندې ورځ ولاړ وي او دوی به ډېر آرام او تم وي دا کوم کسان دي نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا هر انسان د قیامت په ورځ فی ظل صدقته د خپل صدقې په سایه کې وي دا د ده صدقه به پر ده باندې چتر وي دا د ده صدقه به پر ده باندې سایوان وي حتی یفصل بین الناس تر څو چې الله د خلکو په مابینځ کې فیصله کوي بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سبعه اوه کسان دا رقم دي چې الله دا کسان د قیامت په ورځ د سایې لاندې کښېنوي داسې ورځ لا ظله چې هلته بله سایه نسته یوازې د الله جل جلاله د عرش د سایې څخه علاوه بله سایه نسته په هغه اوه کسانو کې څوک دی رجل تصدق بصدقته یو سړی دی د الله په لار کې خیرات و صدقه ورکړه او دومره بیردي چې د دې خوف او ویرې څخه د ریا څخه دونه بیردي چې دا خپل په صدقه خپل چپه لاس نه کړي خبر موږ معاشره کې انسانان شته
داسې چاته خیرات ورکړي 10 کال وریا دي احسان اچونکي خلک نه دي دا الله پاک جل جلاله ډېر سخت غندلي دي دا کسان باید موږ د دنیا عجب انسان باید د پیسو او مال باندې بخل نه وکړي دا د ځان دپاره د بخل رنګه مردار او ناوړه صفت په ځان کې د دنیا په وجه نه کې پیدا بلکې د سخي صفت انسان په ځان کې پیدا کی صدقه کوه همیشه یې کوه په خپل لاس یې کوه اولادو ته یې مه پرېږده ستا په لاس چې ته یوه اګۍ خیرات کې ستا په لاس چې ته 10 روپۍ خیرات کې دا ستا در اولاد چې په تا په لکو روپۍ خیراتي وي دغه یو لسۍ چې ته په خپل لاس خیرات کې دا افضل ده دا مال دولت ولې موږ عیاشي زره جوړو دا څونه بد فکر په موږ کې دی چې چا پیسې پیدا کړي هغه به عیول عیاشي کړي خدای نه خسته د هغوی زور به دا چې زه سیالي په موټرانو کې وکړم د هغوی زور به دا چې زه سیالي په جامو کې وکړم په موبایلانو کې وکړم په ګړیانو کې وکړم د هغوی زور به دا چې زه یو موړ سړي سره سیالي دا په بنګلو کې وکړم په مارکیټو کې وکړم سیالي په صدقه کې وکړم بنګلا مارکیټ ګړی موبایل دا تا ته په ښه نه درځي بد کار نه دی استعمال وکړه لیکن سیالي مه پکوه چې هر څومره پیسې الله تا ته درکړي د هغه مطابق په ځان باندې وخوره خو پام کوه چې چېرته په دې باندې غرور ونه کړې دا د تفاخر دپاره استعمال نه کړې یوازې او یوازې صدقه چې کوې په صدقه کې مقابله د مړو سره وکړه دې ته وایي سابقو فی الخیرات د خیر په کار کې ځان مخته کول ته په نور شانو کې ولې ځان مخته کوې هغه ثواب نسته هغه ګناه کبیره ده د فخر په بنیاد باندې که سړی غټ ټلیفون رانیسي چې زه د چا سره فخر په کوم ګناه ده او که په دې نیت رانیسي چې د نعمت الله ماته راکړی دی زه پر ځان ښکاره کوم ثواب دی که ته بنګله جوړه کړې ته که غټه ګاډۍ او موټر رانیسي که ته ښه جامه وکړې که ته ښه کور جوړ کړې دا نیت غواړي که چیرې په دې نیت تا وکړي چې زه خپل تربور ته پایا په خکم یا بعض کسان دا هم وایي پایا کشي په وکم یا هغه سره زه عارفي وکم دا ستا دپاره ګناه کبیره ده تفاخر دی او که چیرې په دې نیت وکړې چې خدایه زه دا بیټک جوړوم زه دا کور جوړوم زما فامیل زما بچان زما بیبي به په دې کې اوسای زما میلمه دا به په دې کې اوسای غریب راځي هغه به په دې کې اوسای دا ستا دپاره صدقه ده څونه نیت کې فرق شته لهذا عزیزانو د پیسې دولت که د 10 روپو وس ولري خیراته وایه دا مسکینان دي دا وایي موږ په خپله پر ځان علاج نو څنګه خیرات وکړو نه 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 تا چې 100 روپۍ وګټې په خپل 100 روپۍ کې 10 روپۍ خیرات کړه دا به ستا دپاره د بلاو د مصیبتو د امراض د لرې کولو ذریعه هم دي او د قیامت په ورځ به پر تا سایوان هم وي که دې 1000 وګټې د 100 خیرات کړه دا لازمي نه دي دا صدقه ده د خپل طبیعت او د خپل خواهش مطابق په ښه رضامندي باندې دا وکړه دا به ستا دپاره غټ شی لهذا کوشش باید وکړو موږ د آخرت دپاره سایوانونه جوړ کړو دا سایوان ته موږ ډېر ضرورت لرو کله چې خلک حاجیان ځي حج ته دا د عرفات په ورځ باندې ګرمي به نو څه شي ګرمي د آخرت په مقابله کې د دې دپاره خلکو څونه سایوانونه راخیستي اوبه یې راخیستي چې پر بلې سره پاشي لیکن هغه ورځ چې بیا نه سایوان وي نه اوبه وي او انسان د خپل عمل مطابق په خلو کې غرق وي هلته بیا چې یو څوک سایوان پیدا کوي پر هغه باندې سایه کیږي دا به ډېر نیکبخته سړی په دغه نیکبخته خلکو کې ځان حساب که په دې نیکبختانو کې ځان حساب که او ډېر اسانه حسابولی شي